بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دا د قرنطین ورځې په خیر تېرې کړئ. انشاءالله چې زړه تنګي شوي ناستئ. اوس خو ښوونځی ستاسو په کورونو کې پیل شوی او تاسو ډېر ښه کولی شئ چې د دې زده کړو څخه ګټه واخلئ. ګرانو زده کوونکو، بیا هم ذاکره بارکزی د لومړي ټولګي د ریاضي مضمون دریم لوست سره چې د دریم عدد لیک او لوست سره ستاسو چې په خدمت کې یم. ګرانو زده کوونکو، تاسو د یو عدد، د دویم عدد، د دریم عدد لیک او لوست زه فکر کوم چې ډېر په ښه توګه چې کړي یاده کړي. ګرانو، د یو عدد او د دوو خو موږ ولیکل او د دریم عدد هم چې کله موږ تاسو ته د دریم عدد یعنې عمومي معلومات درکول چې دریم عدد څه رقم باید ولیکل شي، صرف دوه شکله و چې یو همدغسې راسن لیکلو او بل نښې ښودلو چې تاسو کولی شئ چې په هغې شکل باندې ولیکئ. خو څنګه چې تاسو د یو عدد ولیده او بیا هم د دویم عدد مو لیده چې موږ نښې هم په یو رقم نشو ایښودی، چې مثلا ضروري نه ده چې تاسو په همغه یو شکل باندې همیشه مخې ته لاړ شئ. کولی شئ چې اول راسن ولیکئ، ښه که لاسن نشئ کولی نښې کیږدئ پوره هماغه عدد په شکل باندې. بیا خپل پنسلونه راواخلئ، هغې باندې خط وباسئ چې ښه په صحیح توګه د هغې عدد شکل جوړ شي. ښه که کله تاسو نور پوه شوئ چې شکل یې څه رقم دی، کولی شئ چې د نښو ایښودو اندازې کمې کړئ. مثلا نیم کې نښې کېدی، نیم خپله مخې ته لاړ شئ. همدغسې تاسو وروسته کولی شئ چې په خپله په دې وتوانېږئ چې هماغه عدد لیکنه ډېره په اسانه وکړئ. ښه ګرانو زده کوونکو، موږ خو دلته د دویم عدد لیکنه وکړه. اوس راځو د دریم عدد لیک تاسو ته در وښیم چې په څو ډوله لیکلی شي. دریم عدد څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې دریم عدد په درې حرکتو لیکل کېږي. درې حرکته څه معنا؟ یو حرکت داسې ورکوئ، دلته خلاص شو. بل حرکت همدې ځای نه شروع کوئ، بیرته پاڅئ، دا دویم حرکت. بیرته کله چې لاندې راځئ، دا دریم حرکت. یعنی یو حرکت دې ځای نه دې ځای پورې، دویم حرکت دې ځای نه دې ځای پورې، دریم حرکت هم دې ځای نه لاندې راځي. ښه، تاسو په دې هم پوهېدلي وئ چې کله نښې کېږدئ د هماغه عدد په شکل باندې هم بیرته د هغې په یو ځای کولو تاسو هغه شکل جوړیږي. لکه اوس تاسو پوه شو چې درې څه رقم شکل لري، په هماغه شکل تاسو نښې کېږدئ. دغه شان کله چې نښې کېږدئ او تاسو یې په څه شي باندې کېږدئ؟ په پنسل. آفرین. ښه، دا هم شوې نښې. کله چې غواړو د دریم عدد په شکل باندې پوه شو، دلته راځو یو، دلته هم راځو دوه حرکته، دلته هم راځو درې. دا څه شو؟ درې ولیکل شو. دلته بیا یو، دوه، دا هم درې. یو، دوه، درې. یو حرکت، دوه حرکته، درې حرکته. په دوو کې تاسو کتل چې دلته یوه خانه وه، ځکه دوه حرکته و. یوه خانه بیا خط لاندې. دلته موږ یو خانه بل هم لرو، نو درې څو خانې لري؟ دوه خانې او یو خط لاندې. راځئ چې دا نښې هم سره څه کړو؟ یو ځای کړو. دا هم شو درې، دا هم شو درې. ښه ګرانو، دا خو یوه طریقه وه چې تاسو په لومړی لوست کې هم د دې طریقې لیکل زده کړي. اوس راځو بلې طریقې ته، کم کې چې موږ کولی شو لږې نښې کېږدو او نور په خپله ولیکو. ځکه کله چې تاسو نښې کېښودلې، ښه پوه شوئ چې څه رقم باید هغه ولیکئ. اوس راځو بلې طریقې ته چې دلته
مثلا کولی شئ دا خانې کوي تاسو ته مشکله وي یوازې کولی شئ چې د خانو نښې کیدی بیا دلته یو ټکی کیدی لکه کله چې تاسو غواړئ دا یو ځای کوئ دغه شان آفرین بیرته راځو دې خطه پورې دا شو د 3 عدد ښه ګرانو که تاسو هم خپل قلمونه او کتابچې راواخلئ او ما سره یو ځای شروع کړئ نو موږ او تاسو به یو ځای په خیر سره یاد کو خانې تاسو ته اوله کې پوهېږم چې مشکله وي خو د ټولو نه مهمه دا ده چې تاسو د قلم نیول باید یاد کړئ چې قلم باید په دې 3 ګوتو کله ونیسئ او څوکئ نه که دومره ونیسئ هم بیا تاسو نشئ لیکلی باید چې ښه مناسبه په دې ځای کې ونیسئ نو ډېر ستاسو خط به هم ښکلی راشي بیا دا خانې یو ځای کوئ او خط لاندې وباسئ یو نقطه دلته بیا هم د دې خانو ږدو نو دا خط خو تاسو پوهېږئ ځکه د یو عدد لیکنه تاسو ډېره وکړه نښې م کېښودې هغې کې دا خط ویسته نو ځکه اوس دې خط کې تاسو هېڅ ستونزه نه لرئ صرف د دې خانو چې وکئ دې خانو کې نښې کېږدئ نور دا خط خپله لاړ شئ په دې رقم آفرین بیا راځو دسې بیا هم راځو دسې خلاص دلته بیا نښې جوړې کړئ آفرین یو نقطه دا یو ځای دا بیا دلته تاسو په دې شکل هم یاده کړه چې 3 باید چې څه رقم ولیکل شي په نیمو نښو باندې اوس راځئ چې تاسو خو پوه شوئ چې څه رقم لاړ شئ څه رقم خانه جوړه کړئ څه رقم دویمه خانه ورسره جوړه شي او بیا لاندې راشئ ښه ګرانو زده کوونکو اوس راځئ چې دا خپلې نښې بیخي کمې کړو لکه په یو کې وروسته موږ یوه نقطه ایښوده او بیا هم شروع کول په دوو کې هم همدغسې 3 نقطې ایښودې ښه که اوس دلته موږ دا نښې کمې کړو یوه نقطه دلته کېدم یوه هم دلته یوه خو مې دلته ایښې ده یوه هم دلته په دې 4 نقطو کې تاسو څه رقم پوهېږئ چې 3 څنګه باید ولیکئ دا ډېر اسانه دی ګرانو تاسو راځئ دې خانې نه یوه خانه جوړوئ دې ځینه راځئ بله خانه جوړوئ دا نښې دې دپاره دي چې تاسو هماغې ځینه خط هغې سره یو ځای کوئ یا وصل کوئ دې نه بېرته راځئ دې ټکي پورې چې دا بیا تاسو ته د 3 شکل جوړ شو څو ټکي باید کېدی 1 2 3 یو هم دلته 4 په 2 کې تاسو ولیدل چې 3 ټکي مې ښودل یو داسې خانه راتله بېرته لاندې په 3 کې ځکه چې 2 خانې دي 3 ټکي ږدئ یو ټکی دې سره وصلوئ یوه خانه دې ځینه شروع کوئ بلې سره 2 خانې دې ځینه لاندې ځئ 3 خانې بیا هم 3 ټکي په ایښودو باندې د 3 شکل تاسو اوس لیکلی شئ ځکه تاسو اوس د خانو په جوړولو باندې اموخته شوئ په حوله کې تاسو ټولې نښې ایښې وې نو دې دپاره څه کېږي دا زه د دې لاندې د دې ټکو لاندې مې جوړ کړل چې تاسو پوه شئ چې کوم ځای نه شروع او کوم ځای کې خلاص کړئ بیا هم ټکي کېدی د ټکي نه شروع کړئ په دې شکل باندې او داسې اوس زه فکر کوم چې تاسو کله چې په دې رقم کې د 3 لیکل زده کړل نور ضرورت دې ټکو ته هم نشته تاسو ډېر په اسانه داسې کولی شئ دې ځینه خانه وباسئ 1 2 3 یو حرکت 2 حرکته 3 حرکته یوه خانه 2 خانې 3 خانې 1 2 3 ښه ګرانو زده کوونکو اوس په دې زه پوه شوم چې تاسو هم د داسې رقم لیکلو
چې په طریقه باندې ښه پوه شوئ. انشاءالله چې په دې کې به هیڅ ستونزه نه وي. که بیا هم نشئ کولی، بیا هم کولی شئ چې نښې کېږدئ، نښې نورې چې کله په نښو باندې پوه شوئ بیا نښې کمې کړئ او وروسته کولی شئ چې خپل هغه عادت ته ورسیږئ. ښه ګرانو زده کوونکو، تاسو یو کورنۍ دنده در کوم. دا که موږ 2 ځل یا 3 ځل یا 4 ځل ولیکو په دې باندې نه یادېږي. که یادم شي ستاسو خط ښه نه ښه کېږي. باید څومره چې کولی شئ او ماشاءالله اوس خو تاسو ټول غټان استئ، ټول په کورونو کې هم استئ، هیڅ کار نه لرئ، نو کولی شئ چې حداقل خپل 1 ساعت خپلو زده کړو ته ورکړئ. ښه ګرانو زده کوونکو، تاسو ته بیا هم د روغتیا او د ښه صحت هیله کوم او په دې کورونایي حالاتو کې تاسو باید خپل د صحت خیال ډیر زیات وساتئ. خپل لاسونه باید بار بار پرېمینځئ. خپل خواړه کله چې شی خورئ باید ښه ډیر متوجه اوسئ چې یو پاک لوښي کې او هر شي کې چې هغه اخلئ باید اول مخکې د هغې نه لاسونه وینځئ او که په لوښي کې هغه اچوئ باید چې هغه لوښي هم چې پاک صفای. انشاءالله چې تاسو د نننۍ زده کړه ډیره ښه یاده کړي. تر راتلونکي زده کړه پورې بیا هم تاسو په لوی الله سپارم او هیله مند یم چې تاسو خپلې کورنۍ دندې ترسره کړئ او نه یوازې یوه پاڼه بلکې 2 پاڼو پورې، که کولی شئ 3 پاڼې تاسو د 1 د 2 او د 3 عددونه ولیکئ چې هیڅ کله چې تاسو وروسته نورو عددونو ته رسیږئ هغې کې تاسو هیڅ ستونزه ونه لرئ. انشاءالله چې روغ او جوړ اوسئ. بیا هم په لوی الله سپارم تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. په مخه مو ښه، خوشحاله او روغتیا مو زموږ هیله ده.